په یوه کوچني پښتني کلي کې یو غریب خو نیک سړی کریم خان له خپلې مېرمنې بې بي زین سره ژوند کاوه. دوی ډېر شتمن نه و، خو یو زوی یې درلود چې نوم یې جمیل و. جمیل د دوی د سترګو تور او د ژوند یوازینۍ هیله وه. کریم خان به هره ورځ له سهاره تر ماښامه مزدوري کوله. کله به یې په کروندو کې کار کاوه او کله به یې درانه بارونه انتقالول. بې بي زین به هم په کورونو کې خیاطي کوله. دواړو به هره روپۍ سپمولې څو زوی یې ښه تعلیم وکړي. کله چې جمیل کوچنی مور او پلار به یې هیڅ غوښتنه نه ردوله. که به ناروغ شو دوی به خپله وږي پاتې شول، خو د هغه درمل به یې واخیستل. که به د ښوونځي فیس نه و، کریم خان به خپلې جامې پلورلې، خو د زوی زده کړې به یې نه پرېښودې. کلونه تیر شول. جمیل پوهنتون پای ته ورساوه او په ښار کې یې ښه دنده پیدا کړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله وو. یوه ورځ کریم خان خپلې مېرمنې ته وویل: زموږ زحمتونه بې ځایه نه شول. اوس به زوی مو زموږ د زړښت سیوری وي. خو قسمت بل څه لیکلي وو. کله چې جمیل ښه معاش ترلاسه کړ ورو ورو بدل شو. هغه د خپلو شتمنو ملګرو په منځ کې ګرځېده او د غریب مور او پلار له امله به شرمېده. یوه ورځ یې په ښار کې لوی کور واخیست او له مور او پلار یې وغوښتل چې ورسره ژوند وکړي. کریم خان او بې بي زین ډېر خوشحاله شول. خو لږ وخت وروسته جمیل او د هغه مېرمن د زړو خلکو له شتون څخه ستړي شول. جمیل به تل ویل: تاسو هر وخت ناروغ یاست، هر وخت ستونزې لرئ. مور به یې په اوښکو ویل: زویه، موږ خو ټول عمر ستا لپاره قرباني ورکړې ده. خو د جمیل زړه لکه کانه ډبره شوی و. یوه ورځ هغه مور او پلار د ښار له کوره وایستل او د کلي زړې ورانې کوټې ته یې ولېږل. بې بي زین ټوله شپه ژړل. هغې وویل: دا هماغه زوی دی چې زموږ لپاره به یوه اوښکه هم نه پرېښوده. کریم خان په دردمن غږ ځواب ورکړ: شاید موږ په روزنه کې کومه تېروتنه کړې وي. ورځې او میاشتې تېرې شوې. جمیل په خپل کاروبار او عیش و عشرت بوخت و، خو یوه ورځ د هغه شرکت له لوی تاوان سره مخ شو. کاروبار یې خراب شو، موټر یې وپلورل شو، کور یې د بانک لخوا ضبط شو. هغه ملګري چې هر وخت به ورسره و ټول ترې لرې شول. حتی مېرمن یې هم هغه پرېښود. جمیل ناڅاپه ځان یوازې وموند. هغه نه پیسې لرلې، نه ملګري او نه څوک چې مرسته ورسره وکړي. په ناامیدۍ سره کلي ته ستون شو. کله چې د خپل مور او پلار زړې کوټې ته ورسېد ویې لیدل چې مور یې ناروغه پرته ده او پلار یې ډېر کمزوری شوی دی. جمیل په ژړا شو. هغه د مور پښې ونیولې او ویې ویل: مورې، ما وبخه. ما له تاسو سره ډېر ظلم کړی دی. بې بي زین په کمزوري غږ ویل: زویه، مور د خپل اولاد لپاره کرکه نه ساتي. کریم خان هم د زوی پر سر لاس کېښود او ویې ویل: موږ دې وبخلو، خو هڅه وکړه چې نور د هیچا زړه ونه زوروي. جمیل په ژړا ژړا خپل مور او پلار ښار ته بوتلل او د هغوی خدمت یې پیل کړ. هغه پوه شو چې شتمني، کور او ملګري هر وخت له انسانه جلا کېدی شي، خو د مور او پلار مینه هغه خزانه ده چې هیڅکله نه ختمیږي. له هماغې ورځې وروسته جمیل د خپل مور او پلار خدمت ته ځان وقف کړ او بیا هیڅکله د هغوی زړه ونه ازاروه. اخلاق: څوک چې د مور او پلار قدر نه کوي یوه ورځ د خپلو کړنو پایله ویني. د مور او پلار دا د انسان تر ټولو لویه شتمني ده. له